د قیامت د علامونه یو علامه به وای دی چې خشوع به د دې امت نه اوچته شي، منځګزار به ډېري، خو هغه منځونه چې په هغې کې خشوع هغه کوونکي به کمي. بیا فرمایي یوشکو ان تدخل مسجد جامع، نږدې ده چې ته به یو غټ جومات ته داخل شي، د آبادۍ په لحاظ سره به ډېر غټ جوماتي، یو لوی جومات به یې ښایسته به جوړي، مزیدار به جوړي، هر سهولت به په هغه جومات کې موجود وي. خو که کمی دی صرف د یو شي کمی به یې فلا ترا فیها خاشعا، جومات به ډکي، برابر به آبادي، خو په ډک جومات کې به درته یو قسم په داسې حالت کې پیدا نشي، داسې به یې ویني چې د ده په منځ کې خشوع او دا د خشوع والا منځ ادا کوي. نو د دې وجه نه زما محترمو که دې حدیث ته وګورو، د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه دې خبرې ته وګورو، نو دا هغه دور دی چې جوماتونه ښکلي برابر دي، مساجد ډک دي، منځګزار ډیر دي، خو که کمی دی صرف د خشوع والا منځ کوونکو کمی دی بس. عبدالله ابن شخیر رضی الله تعالی عنہ فرمائی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم خواط راغلم وهو يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم په مانځه باندې ولاړو، ولجوفه په بعض روایاتو کې راځي وفي صدره عزیز كعزیز المرجل من البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم په منځ ولاړو، خو زما د نبی د منځ طریقه، زما د نبی په منځ کې خشوع دومره ډیره وه چې د رسول الله دا سینه د نبی صلی الله علیه وسلم د سینې نه د جړا آواز داسې راوته، دا سینه یې داسې خوټ کېدله که عزیز المرجل، لکه کټوۍ چې په اور پرتی خوټ کېږي، دقه شانتې د نبی صلی الله علیه وسلم دا سینه خوټ کېدله. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د منځ طریقه وه، دا د نبی صلی الله علیه وسلم د منځ خشوع وه. خوږ نبی چې الله ورته ګناهونه معاف کړي دي، خو که منځ ته ودرېږي په داسې حالت کې ودرېږي، دومره خشوع د هغه په منځ کې ده، دومره جړا د هغه په منځ کې ده. صحابه وایي دا سینه یې داسې خوټ کېدله لکه د کټوۍ د خوټ کېدو په شانتې. نبی صلی الله علیه وسلم به کله چې د شپې ولاړو تهجدو ته او ځان سره به قرآن لوستل، نو موت هم په منځ کې قرآن لولو، خو د نبی صلی الله علیه وسلم لوستو ته وګوره، د منځ خشوع ته وګوره. کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم د رحمت په آیاتونو تیرېدل، الله ته به سوال کوه الله دا رحمت راکړه. کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم د جهنم په آیاتونو تیرېده، د الله نه به پناه غوښتله، یا الله د جهنم نه وساته، الله د اور نه وساته، په مانځه کې به دعاګانې کولې.